دا ورو سوال کړی دی وي دا بس خلک وي په دې خبرو کې دا خبره کوي چې ژوند راسره انصاف نه کوي دا عبارت څنګه دی ژوند راسره انصاف نه کوي الجواب څوک چې دا وایي چې ژوند راسره انصاف نه کوي نو دې زماني ته سپکې وایي او زماني ته په سپک نظر ګوري او د دې نه منه راغلی دی ژوند همدغه زمانه ده او زمانه چې دی همدغه ژوند دی اوس د ژوند چا سره وفا نه کوي یا زمانه چا سره وفا نه کوي عدل نه کوي دا ژوند چا پیدا کړی الله زمانه چا پیدا الله پیدا کړی نو چې کله یو کس داسې وایي چې د زمانې انصاف نه کوي په زمانه اعتراض کوي نو اصل کې د اعتراض په زمانه نه دی په هغه چا دی چې د زمانه پیدا کړی دی یوه دویمه زمانه مخلوق دی د زمانې په لاس کې څه دي چې ته انصاف نه کوي ځکه حدیث کې من راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د آدم بچی ما ته اذیت رسوي څنګه اذیت رسوي وایي دې زمانې ته سپکې سپورې وایي حالانکه وایي زمانه خو زما په لاس کې د اقلب لیله و نهاره شپه ورځ خو ژاړو راړو نو چې اوس یو سړی دا وایي لکه ورځ ته کنځري وکړي یا عمر ته کنځري وکړي یا زمانه خرابه شوې ده څنګه خیال دی زمانه خرابه شوې دا خبره عامه ده که نه زمانه وي خرابه شوې زمانې ته د خرابوالي نسبت مه کوه نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا وی منگا پا زمانه بانی عیبونه لگو او پا زمانه کی اس عیب نشتی او عیب مدکه دی چه منگ پا دی زمانه کی وی اب بخانه دور و دیر مزدارو هم اقا دور سوک بدل شوی خلق بدل شوی نو عیب پا زمانه کی شو که عیب من کی دی من کی دی بخاوی خلق رشتینی و زمانه خراب بود نو خلق رشتینی او دلته زمانه خراب بود نو خلق او زمانه دیسی و بخا خلق رشتینی و وش دیر خلق دروغ بود نو زمانه غریبه بکی سر راجی زمانه اولی خراب شوید اکا شپا ورد تاوی گره تاوی خراب شوی خلق دی نو دې ته سب الدهر وایي زمانې ته سپکې سپورې ویل او کنځرې کول دا ناروا دي او دا هم په دغه کې دننه راځي چې څوک دا وایي چې زمانه انصاف نه کوي او ژوند عدل نه کوي دې خبرونه ځان لرې ساتل پکار دي